ښاغلی مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي ما په یو مکتب کې درس ویلی، هلته مختلط نظام و، د یوې انجلۍ سره زما تعلق و، ما به هغې ته ویل خوره، هغې به ما ته ویل چې وروره. اوس زه غواړم چې د هغې انجلۍ سره نکاح وکړم، نو آیا زما نکاح ورسره صحیح ده او که یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته ځواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د نکاح لپاره چې کوم حرمت دی د هغه چا سره چې نکاح نه صحیح کیږي، هغه حرمت پر دوه ډوله دی. یو حرمت مؤبد چې ټول عمر د پاره نکاح حرام وي، هغه بیا درې قسمه دی. یو هغه د نسب په خاطر باندې چې مور خور یا داسې څوک وي، یو هغه د مصاهره په خاطر باندې چې خواښ یا داسې څوک، او دریم هغه د رضا په خاطر باندې چې هغه ته تی ورکول سوی بیا نکاح نه ورسره صحیح کیږي. دویم هغه حرمت دی چې غیر مؤبد دی. دا هغه حرمت دی چې یو مانع په وجه د یو ښځې نکاح ورسره حرام وي، که چیرې هغه مانع لرې سي نو نکاح یې صحیح ګرځي. لکه یو کس چې د یو ښځې سره نکاح تړلی وي، د خپلې میرمنې په ژوند کې د خپلې خوښنې سره نکاح نسی کولی، او د دغه اقسامو څخه ما سوا بل شی نکاح نه حراموي. لهذا که چیرې یو سړی دغه ښځې ته ووایي چې ته زما خور یې، یا هغه ښځه دغه سړي ته ووایي چې ته زما ورور یې، چونکې دا د نکاح د حرمت اقسام په دې کې نسته، نو لهذا دغه ښځه پر ده باندې نه حرامیږي او دی نکاح ورسره کولی سي. فتح القدیر جلد 3 صفحه 199، فتاوی خانیات جلد اول صفحه 314، مجمع الانهر جلد اول صفحه 309. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.